ډاکټر محمد اشرف غني وایي له افغان ښځې د سیاسي ابزار په توګه ګټه اخیستل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبان حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني وایي له بده مرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزار په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي تمام ورځ په دې غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړل شي چې په اسلام کې خوندي دی، او دلته نور طالبان بیا سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چېرته ثبت شوی، خو محمد اشرف غني په متحد عربي اماراتو کې اوسېږي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د افغان ښځو او نجونو حقوق د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره باید ټول سره لاس ورکړي. همغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلواکي غواړي، باید د ده په خبره په فکري دریځ کې هم خپله ازادي وغواړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.